سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د جنسي کمزورۍ په حق در سره خبرې کوم. تر ټولو اسانه علاج څه ده؟ یعنی داسې یو علاج چې نه پکې د درملو نه استفاده وشي او نه د کمی پوړی، ولې د جنسي کمزورۍ معالجه پکې ممکنه کړای شو. ګورئ، سیکشوال ډیسارډرز یا جنسي کمزوري دا یو خاص مرض نه ده چې پې وغږیږو، بلکې مختلف امراض سره یو ځای کیږي او لاره جوړي جنسي کمزوري. یو ډول د جنسي کمزوري ته موږ اریکټایل ډسفنکشن وایو. اریکټایل ډسفنکشن څه معنا؟ په تناسلي غړي کې چې څومره هم عضلات موجود دي، دغه عضلات نه شخیږي او د تناسلي آلې د شخوالي سبب نه ګرځي. دا یو ډول د جنسي کمزوري ده. دویم ډول جنسي کمزوري چې هغه زموږ په ټولنه کې زښته زیاته ده، ډیره شایع ده، پریمچور ایجاکولیشن یا ژر انزال کېدل. کوم حالت ته مو پریمچور ایجاکولیشن وایي؟ ګورئ، له دخول تر انزال پورې که چیرې یوه دقیقه یا له یوې دقیقې کمه موده واخیستل شي، دې ته موږ وایو جنسي کمزوري یا دغه پریمچور ایجاکولیشن، زر انزال کېدل. بل ډول د جنسي کمزوري لاس آف لیبیډو یا ډیکریز لیبیډو یا د خواهش کمیدل دي یا د هوس کمیدل دي، چې دا ډیری وخت په رواني تکلیفونو او د اعصابو په تکلیفونو کې منځته راځي. راځو لومړی په اریکټایل ډسفنکشن غږیږو. که چیرې یو مریض ای ډي یا اریکټایل ډسفنکشن ولري، یعنی تناسلي آلې عضلات په سمه توګه نه شخیږي، کنټرکشن یا تقلص نه کوي او هغه جنسي اړیکه پکې مختل وي. تر ټولو مهمه علتونه دي. که چیرې یو مریض شکر لري، ډایبیټیز ملایټس، شکر کنټرول ښه علاج ده. باید موږ خپل شکر معالجه کو، له اکسرسایز، له ورزش وخله تر درملو او انسولینو پورې ټول اسباب موجود دي د شکر د کنټرول لپاره. نو بهتره ده که شکر کنټرول نکو، نن جنسي کمزوري منځته راوستي، سبا بل تکلیف، بالاخره بل تکلیف او همداسې منټي الګان فعالیت ته رسیږي. په ځینو ناروغانو کې رواني ستونزې موجود وي، ژور خپګان موجود وي، هغوی د قهر و غوسو و د تکلیفو د اندېښنو د تشویشونو د وجې په اعصابو بوج وي، اعصاب په سمه توګه د اتومات یا اټونومیک نروس سیستم په واسطه د تناسلي غړي عضلات نه کنټرولوي، تخلص سم نه ورکوي. په داسې صورت کې سایکاټریک ایوالویشن ډیر مهمه ده. سایکاټریک ایوالویشن یا د عقلي او عصبي ډاکټر سره کتل دي چې په هغه درملیزو لارو چارو در سره خبرې وکړي. د دې ترڅنګ هغه څه چې تاسو په خپله کولی شئ، یو څه ته موږ پینس انلارجمنٹ میتھډ وایو. پینلس انلارجمنٹ میتھډ، پینس انلارجمنٹ میتھډ یا یو ایکسرسایز ده چې په دې ایکسرسایز یا ورزش باندې هم کولی شو د تناسلي غړي په حالت کې بدلون راولو، یعنی جسامت یو څه ورسره کو او د عضلاتو په تقویت باندې هم کار وکړو. په هغه کې څه پیښیږي؟ د پینس انلارجمنټ په هکله کافي وضاحتونه په یوټیوب کې هم موجود دي، تاسو کولی شئ د هغې نه هم استفاده وکړئ. لکه باډي بلډینګ یا جیم، دغسې مخصوص حرکات موجود دي، ورزشونه چې هغه تاسو کولی شئ له دې نه سیکسالوجست یا ډاکټر وګورئ چې یو څه مو پرې حاکمه کړي. د دې ترڅنګ د اریکټایل ډسفنکشن دپاره د سایکاټریست او د شکر کنټرول، که چیرې مریض د لوړ فشار تکلیف لري، د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن لري، دا کولی شي د اریکټایل ډسفنکشن سبب وګرځي. نو کنټرول ډیر مهمه ده. د مالګې د نه خوراک یا د کم خوراک نه واخله تر درملو پورې موږ ټول کولی شو د کنټرول لپاره استفاده کړو. پریمچور ایجاکولیشن هغه چې غواړو نن یې په هکله خبرې وکړو او درملنه یې واضح کړو. که چیرې د دخول نه تر انزاله پورې یوه دقیقه وخت وي یا د یوې دقیقې نه کم وخت وي یا د یوې او د دوه دقیقو ترمنځ انزال کیږي، نو دا مسلما نابالغ انزال ده یا ژر انزال ده. د دې دپاره څه کول پکار دي؟ هیڅ ډول درمل خوراک ته اړتیا نشته ده. د زر انزال موضوع یو رواني ستونزه ده او دا موږ کولی شو په خپله هم کنټرول کړو. د دې دپاره ښه ورزش د سکویزینګ میتھډ په نامه یو څه ډیره نتیجه ورکړې ده. سکویزینګ میتھډ څه ته وایي؟ کله چې د سیکس په جریان کې دخول وشو، تاسو فقط خپل سیکس ساری در سره، کله چې پوهیږئ انزال کیږي، په دې صورت کې باید
سکس متوقفه کوي او تناسلي حالت سکویز یا وسکونډل شي. معنی درد د یو څه تناسلي حالت په درد راځي او د دې سره هغه غرایز چې د انزال لپاره راغلي او ټول دوباره محیطي عصبي سیستم ته مدغم کیږي. د دې ترڅنګ دویم څه چې موږ کولای شو د خپل سکس مدیریت پرې وکړو هغه start and stop method ده. په دې تخنیک کې څه کیږي؟ د دخول نه تر انزال پورې تاسو بیا هم خپل سکس یا د رابطه ساري. کله چې پوه شوئ انزال نږدې ده په هغې صورت کې تاسو سټاپ وکړئ، سټاپ یا سکس متوقفه کړئ. کله چې پوه شوئ د انزال دپاره غرایز ټول بیرته مدغم شول په هغې صورت کې دوباره سټارټ یا شروع د سکس کیږي. دا نه د درملو خوراک ده او نه د کومې ټوټکې نه استفاده کول دي. دا هغه څه دي چې تاسو کولی شئ د دغو اعمالو په سرته کولو سره یا انجامولو سره د سکس مدیریت وکړئ. راځو لاصاف لیبیډو ته که چیرې هیڅ خواهش نه وي موجود د سکس دپاره، هیڅ هوس او غریزه نه وي موجود، په هغې صورت کې هغه کازټیوز کوم ایجنټ چې دي هغه باید ولټو. کازټیو ایجنټس څه معنا؟ هر هغه څه چې د دې تکلیف سبب ګرځېدلی وي هغه سبب باید ولټو. په ډیرو انسانانو کې اولډ ایج یا د عمر زیاتوالی دغه غریزه په ټولیزه توګه له منځه وړي. اولډ ایج کې څه پیښیږي؟ عصبي رګونه کمزوري کیږي. ډیری انسانانو کې د الزایمر ناروغي منځته راځي یا په بشپړه توګه منځته راځي یا یې د الزایمر په طرف نیورونونو حرکت کړی. هوس په ټوله معنا په داسې انسانانو کې له منځه ځي او معالجه یې هم ممکن نه ده. په ځینو انسانانو کې د قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، خلاصه رواني تشوشاتو د وجې لاس اف لیبیډو یا د خواهش کمبود راځي. په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د سایکاټریک ایوالویشن یا د سایکولوژي له درملیزو لارو چارو استفاده وکړو. ورسره نور هغه اسباب چې د دې سبب ګرځېدلي وي ډېر زیات ټایپ 2 ډایبټیز یا شکر ده. که چیرې شکر ولرو کنټرول یې نه کړو، شکر بالاخره د وینې په جریان کې د ګلوکوزو زیاتوالی عصبي رګونو ته زیان رسوي او دغه عصبي رګونه بالاخره د تناسلي غړي سره خپل ارتباطات هم کموي. په ځینو حالاتو کې دغه د ارتباط نه موجودیت هم کولی شي چې لاس اف لیبیډو منځته راولي. ولې په ټوله کې په ځوانانو کې د خواهش کمبود ډیری وخت تقریبا 9% رواني ستونزې دي او د دې دپاره اندېښنه کول نه دي پکار. د رواني ستونزو علاج ته راځو. لکه زموږ غوندې یوه ټولنه کې چې رواني ستونزې جز ګرځېدلي دي، جز د حیات ګرځېدلی ده، په داسې صورت کې موږ کولی شو چې د درملو پر ځای هغه خپل 40 ساعته ژوند مدیریت کړو. څه معنا لري؟ هر څه دې وکړو ولې ورسره ورزش حتمي ده. تاسو که سهار 10 منټه هم منډه ووهئ ولې هره ورځ دا کار وکړئ. نو موږ د یوې ورځې ورزش وکړو. ورسره وجود ته راننوتونکي ټول توکي باید حداقل وڅارو، حفظ الصحه مراعات کړو. څه معنا لري؟ هر هغه څه باید وخورو که بیرون نه فلټر شوي نو مطمئنه اوسئ ستاسو وجود د فلټر حیثیت ورته لري. نو له هغو خوړو باید ډډه وکړو چې صحت ګواښي یا ورته د ناروغیو سبب ګرځي. حتی سکسي غرایز یا جنسي غرایز کموي. فاست فودز دا په غوړیو کې سره شوي خوراکونه ډیری وخت د هضم ستونزې لري. همدارقم دغه نوشابه باب چې کوم څه د انرژۍ په نامه موجود دي دا ډېر مضر دي. له دونه ډډه کول پکار دي. ورسره دا وخوره وڅښه او سم له ژوند ته اختتام ورکول چې معنا یې ورزش کول دي. مننه.